که تاسو الله باندې ایمان لرئ راځئ دغه طاغوت د دربارې د پاکستان کې خبرې وکوئ چې د پاکستان حکومت چې طاغوت دی او ایران حکومت هم طاغوت دی. څوک چې د حکومتو سره همکاري کوي، څوک چې د حکومت د پاکستان او ایران سره کار کوي یا همکاري کوي، دغه انسان کافر دی، دغه انسان مسلمان نه دی. دا خو نه کېږي یو څوک چې طاغوت دی، طغیان یې کړی دی د الله په ضد باندې، دغه انسان سره خلک بیا راسي کار هم وکوي، د حمایت هم کي، د دې عسکر هم سي، د دې معلم هم سي، د دې انجینر هم سي، د دې ډاکټر هم سي. دا خو نه کېږي. هر څوک چې طاغوت سره کار کوي، هر څوک چې طاغوت سره همکاري کوي، هر څوک چې طاغوت سره قدم اخلي خپله زړه باندې یا پیسو پاره، دغه انسان چې کېږي دغه انسان کافر کېږي، دغه انسان نور مسلمان نه دی. دا خلکو په زورو باندې تللي نه دي هلته کار کوي، دا خلک خپله رضا باندې تللي دي. ولې د دغه درباره کې تاسو خبرې نه کوئ؟ تاسو